جنگ د مینو چې اکثر جوړیږي، مدام پلار کې د ګودر جوړیږي. یو ځل بیا چرته راپېښه وکړه مړاوې د زړه مې شو پر هر جوړیږي. او مینې د ډېر نازک مزاجه کړمه وړه خبره راته غر جوړیږي. ابیدا چرته یې راورسېږه بیا نن بیا زما د سر جوړیږي. سلامونه ملګرو، شهاب بخاري یم ملګرو. ادبي پروګرام دی ادبي غورځنګ. ملګري را سره ناست دي نن په کیتیاړۍ مینه کې را سره ملګري ناست دي. یونس درویش بای را سره ناست دی، کشور علي کشور صاحب را سره ناست دی، اظهار اشک را سره ناست دی او مرتضی ساحل صاحب را سره ناست دی. نو ملګرو غوښته مې چې ستاسو دپاره ته یو ښکلی پروګرام ریکارډ کړم، تاسو ته وړاندې کړم او تاسو ته خوندونه واخلئ. په ښی لاس را سره یونس درویش صاحب ناست دی. د درویش صاحب نه به در باندې لاول کلام واورم او بیا به د دې نورو ملګرو نه هم کوشش کوم چې کلام در باندې واورم. یونس درویش هرکلی درته وایم. مننه جي، موږ له موقع راکړه او موږ له دغه راکړه. خوشحاله شي درویش صاحب. ادبي غورځنګ کتونکو ته د ادبي غورځنګ چې څومره مینان دي هغو دا دغه کوي چې یاره موږ په دې شاعرانو پسې وګرځو پروګرامونه دې ریکارډ کړو. نو زموږ د کتونکو ته به څه وایې؟ یو غزل به ورته ووایو جي. وایي مات کړي بوتان دي ورانې کړي کعبې دي، ورانې کړي کعبې دي، دا ژوند یوه دوکه ده په دوکو کې ورځې شپې دي. مننه جي. وایي ته مه راځه جانانه په دې لارو کې به ورک شي، ته مه راځه جانانه په دې لارو کې به ورک شي، زما د قسمت کرښې خو بیخي کږې وږې دي. مننه جي. وایي خپل ځان پورې خندا ده او خپل ځان خفه کول دي، خپل ځان پورې خندا ده او خپل ځان خفه کول دي. دروغ ده دا خبره چې دا ژوند ټولې مزې دي. منزل ته ور روان یم منزل ته ځان رسومه، منزل ته ور روان یم منزل ته ځان رسومه، کجرنده پسه شوي که دانې مې هم لمدې دي. وایي چې دا یې معجزه وه که د مینې انتها وه، چې دا یې معجزه وه که د مینې انتها وه، غزار یې کړ اور ته خو په اور کې یې جامې دي. او مقته دی بیګا په خوب کې تلی وم درویشه میخانې ته، بیګا په خوب کې تلی وم درویشه میخانې ته، توی کړي مې شراب دي ماتې کړي مې کاسې دي. ملګرو د یونس درویش د دغه خوندور کلام نه وروستو کشور علي کشور را سره ناست دی. غواړم چې د هغه نه هم در باندې څه شعرونه واورم. کشور صاحب تاسو به راته هم څه وایې؟ یو څو شعرونه د غزل نه مخکې وویمه چې په نظر کې د هر چا یم بختوره را سره ده، په نظر کې د هر چا یم بختوره را سره ده، نه مې پرېږدي خلک ملغلره را سره ده، په نظر کې د هر چا یم بختوره را سره ده، نه مې پرېږدي خلک ملغلره را سره ده. ته په جنګ مینې بازه وس دې مشغله ده، ته په جنګ مینې بازه وس دې مشغله ده، زما خو امن خوښ وي جو کونتره را سره ده، ته په جنګ مینې بازه وس دې مشغله ده، زما خو امن خوښ وي جو کونتره را سره ده. او د ډېرې زمانې نه په یو پټ راز ورپسې یم، د ډېرې زمانې نه په یو پټ راز ورپسې یم، د ډېرې زمانې نه یو مخبره را سره ده. او مننه یخ کلیه واخله ښکلې وخوره چې د خولې دا خوند دې ښه شي، واخله ښکلې وخوره چې د خولې دا خوند دې ښه شي، د خپل کوي د ډوب د غره ګورګوره را سره ده. مننه. او مړه زه په تعویذونو یقین نه ساتم یارانو، زه په تعویذونو یقین نه ساتم یارانو، کنی نو په ګاونډ کې ښه کوټګره را سره ده. زه په تعویذونو یقین نه ساتم یارانو، کنی نو په ګاونډ کې ښه کوټګره را سره ده. او د جیب نه یې راواخلم د تاخ نه یې راواخلم لږې سترګې پې خوږې کم، د تاخ نه یې راواخلم لږې سترګې پې خوږې کم، د چا د ماتو منګي یوه کودره را سره ده. شعر پکې بل دی بخاري صاحب چې ځکه ځانه تل بولم ثبوت یې را سره دی، ځکه ځانه تل بولم ثبوت یې را سره دی، د خپل شهید نیکه د وجود زغره را سره ده. مننه. او شعر دی چې زما پې ستا د سپین مختن د ماته شي جانانه، زما پې ستا د سپین مختن د ماته شي جانانه، د خپل کلي د خوړه یوه بکره را سره ده.
کتونکو دا زمونږ دغه ملګري تاسو واورېدل دغه شاعران چې کوم نوجوانان دي هغه هم واورېدل یونس درویش هم واورېدو او کشور علي کشور صاحب چې زموږ ښه تکړه ملګری دی هغه هم واورېدو. زما امید ده چې دغه کلامونه او دغه مشاعرګۍ به ستاسو خوښه شوي وي. تر بل پروګرامه پورې درنه اجازت غواړم چېرته چې هم یې ښاد آباد او بریالي اوسئ. خپل ورور شهاب بخاري له سره د خپل ملګرو اجازت ورکوي.